بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام دی منظر افیشل او زه امام منظر عثمان تاثیر صاحب، سهیل ننګیال صاحب، نن وحید امید صاحب چونکې په کیمره دی، دی ما سره شرکت کوي. ماته مخامخ زما د کلي، زما د دمزو نوجوانان ناست دي، تشریف فرما دي او سامعینو کې دي، هغو ته مرکلی وایم. مینوالو ډېر پروګرامونه داسې ما ځان ته یوازې هم کړي دي، خلکو سره مې هم کړي دي او د ملګرو سره مې هم کړي دي. په زما په خیال چې صرف کلام اورېدل او بس هغې ته واوا کول، کم سے کم زما په نظریه خو داسې پروګرام نه دی په کار چې پکې سره کار خبرې مو شي، څه قیمتي خبرې وشي، یو بل نه تپوسونه وشي، حال احوال نه سړی خبر شي، د ادب د هلو ځلو نه خبر شي، نو هغه به لږ مزه کوي، کلام هم پکې راځي منځ کې. السلام علیکم سهیل ننګیال صاحب. السلام علیکم عثمان تاثیر صاحب. څنګه د ټیک ټاک جی خیر دی؟ ننګیال صاحب څنګه څه کلام د سره شته که مینهوالو ته ډالۍ کوي؟ کلام خو شته او مینهوالو ته به ډالۍ هم کو، او زه به د حمزه صاحب یو شعر راته یاد شو چې زه حمزه به صفت څه د یار بیان کړم، زه حمزه به صفت څه د یار بیان کړم، ګوړه چې د کومې ډډه اوسه کې خوږه وي. نو چې تاسو منظر صاحب کله هم اواز کړی د موږ له بیک ویلی دی، او یو وخت و چې منظر صاحب ستاسو مینهوال یو ځو بالکل یاد دي شي. تاسو ته موږ اکثر ووایي چې منظر صاحب پروګرامونو ته ځو، تاسو اکثر پټ هم شوی کله کله پکې. بالکل جی. او دواړه په دې غر کې ناست یو، او نن داسې وخت راغلو چې تاسو مانه پټېږئ، زه هم پروګرامونه تاسو پټېږئ. پټېږو به نه، موږ خو ما خو ته یو ځل وایي چې دا یو ځل هم وایي حمزه څه شوي، زما خاورې به هم چغې کې چې دا یم. ډېره مننه، ډېره مننه. منظر صاحب بعض وخت کې مصروفه ژوند دی که نه؟ نه ټیک ده، بالکل. دا ماتې ګوډې، دا کمې بیشې خو راځي د موږ پښتنو ژوند کې، خو بیا خامخا دا شی شته. بالکل هغه ګیلې به نه کوو او کوشش به دا کوو چې خپل ټایم عادت ته مور کړو او کور ته مور کړو، هم حقوق دي کور که نه. نو عثمان تاثیر صاحب څنګه حال دی؟ شکر الله. خیر دی جي؟ تاسو خیر دي؟ خیر دی. څنګه د دې پروګرامونو په هکله، د دې موسمونو په هکله، د ادب د هلو ځلو په هکله څه ارشاد، څه خبرې، څه سره شته؟ نو جي دا ده چې لکه اوس خو مخکې خو دا وه چې ډېره زیاته ګرمي وه، او څنګه چې تاسو ته پته وه چې هغې نه مخکې مطلب په ساړه کې کرونا حالات راغلل، نو نبي علیه السلام لونې بندې شوې وي. بالکل. او اوس خو موسم هم ښه شو او مزید نور هم ښه کېږي. الله دې ښه کړي. او انشاءالله دا خو کوو، روان یو، لګیو بیا به هم کوو. حاضر ټایم کې خو راسره څه کلام نشته چې ووایم. ښه بس یو دوه شعره دي، هغه به پروګرام په منځ کې ووایو، بیا خو لږه ډېره ښه ده، ډېره داسې ده چې لږه بس اوس لګیا دي، موسم هم ښه کېږي. نو انشاءالله اوس خو هلې ځلې ځي هم چې انشاءالله په کار دی چې وشي، او په کار دی چې وشي. او منظر صاحب زه وایم موسم خبر روانه ده چې دا شعر او ادب یا به دا به د ژوند هر یو اړخ چې کوم دی هر زړه موسم سره تعلق ساتي. دا خو ده. دې نه مخکې دا به د سپرلي نه راواخلي، تقریبا مارچ نه راواخلي، تر دې وخته پورې زمونږ په هېواد نه په نړۍ چې کوم حالات تېر چې کومه وځپلې شوه، هر یو څیز پکې وځپلی شو، ادب پکې وځپلی شو، معیشت پکې وځپلی شو. دا ویمه چې داسې یو اړخ نشته چې هغه بچ شوی دی که نه؟ هر فیلډ داسې حالات بیا نه راولي. امین. هغه دا به وایي چې هغه رښتې یو بل نه لرې کړي، هغه فخرعلي یو بل نه لرې کړو، زمونږ هغه راشد درش یو بل نه لرې کړو، اخترونو کې ملاویدل یو بل نه لرې کړو که نه؟ نو انشاءالله ورو ورو حالات ښه کېږي، الله دې کېږي، سازګار دی انشاءالله. نو زه مینهوالو ته هم وایم چې همدا صاحب مونږ آداب ووایي چې په دغه حالاتو کې هم مونږ خپل ملګري نه دي هېر کړي، که په هره لاره وي، که سوشل میډیا لاره باندې یا که په هره لاره ده، خاص کر تاسو مخاطب شوي وئ او خپل ځان هغوی سره موجود ګڼلی دی، او تاسو خپل ځان سره موجود ګڼلی دي. او زه د هغې مینهوالو هم شکریه ادا کوم چې په خپل مصروفه ژوند نه ژوند وخت وباسي او تاسو واوري، تاسو وګوري، تاسو ته کامنټس وکړي او تاسو ته خپل رای اظهار وکړي. انسان دی چا به څنګه رنګښایي خوښوي، چا به څنګه خوښوي، څوک به تنقید کوي، څوک به تایید کوي، څوک چې تنقید کوي موږ د هغه تایید کوو، څوک تایید کوي موږ د هغه کوو، خود تایید کوو. خو بس دا ووایو چې ژوند روان دی، څومره مینهوال چې دي الله دې وکړي چې دا مینه نور هم سیوا شي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. د یو کلام اجازت په وغواړم. وایي هغې نه لاندې د ما 20 ځله بدنام ولیکي، هغې نه لاندې د ما 20 ځله بدنام ولیکي، که ما ته خط لیکي نو سر کې د سلام ولیکي. چاوي تنها تنها د غم کې په کوټه ناسته وي، چاوي تنها تنها د
غم کې په کوټه ناسته وي ماوی کېدی شي چې څو ورځو کې کلام ولیکي ډېره مننه راځي چاوی تنها تنها دی غم کې په کوټه ناسته وي ماوی کېدی شي چې څو ورځو کې کلام ولیکي او په محبت کې چې بدنام نشي نیک نام به نشي په محبت کې چې بدنام نشي نیک نام به نشي زما نامه خو د هر دیوال په بام ولیکي او زما تاریخ که په نصاب کې د پنجاب شامل شي زما تاریخ که په نصاب کې د پنجاب شامل شي کېدی شي ځان سره غلام ابن غلام ولیکي ډېره مننه جي زما تاریخ که په نصاب کې د پنجاب شامل شي کېدی شي ځان سره غلام ابن غلام ولیکي او زما کردار دی پکې خیر دی د مجنون واچوي زما کردار دی پکې خیر دی د مجنون واچوي خو افسانه دی د خپل کلي په ماښام ولیکي او کار د ساقي دی چې بیا کوم یو پریدي کوم ډکوي کار د ساقي دی چې بیا کوم یو پریدي کوم ډکوي خپل خپل نمونه دی هر یو سړی په جام ولیکي او د وخت کاتب دی بیا د سره کړي نظام د دنیا د وخت کاتب دی بیا د سره کړي نظام د دنیا د پښتني قسمت ته ډېر په احترام ولیکي او د پردی لور په اننګوی مازغه ډېر وخوړل د پردی لور په اننګوی مازغه ډېر وخوړل شاعر دی اوس یو څو سندرې په خپل قام ولیکي د پردی لور په اننګوی مازغه ډېر وخوړل شاعر دی اوس یو څو سندرې په خپل قام ولیکي د ژوند کتاب می اختتام ته جوړې ورسېدو د ژوند کتاب می اختتام ته جوړې ورسېدو زما د مرګ فرشته کوم د چې انجام ولیکي او وای خو وای چې زه ستایم خو یقین مې نشي وای خو وای چې زه ستایم خو یقین مې نشي ژبه لمده ده د منظر سره د سټام ولیکي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه مینوالو په تلو تلو کې به سهیل ننګیال صاحب نه یو کلام واورو او مینوال به هم ته محسوس شي مینه به او محبت پتې واخلي ننګیال صاحب مینه منظر صاحب ستا په دې کلام باندې ستا د 1998 یو شعر راته یادېږي چې وایي ای د سحر باده چې راځي نه ګوره هېر نه کړي ای د سحر باده چې راځي نه ګوره هېر نه کړي ما ته به یو خط زمانه پاته جانان هم لیکي یو سوی غزل به د منظر په ګریوان هم لیکي ډېره مهرباني جي اول غزل به وایي منظر صاحب بلکل نظم ځکه نه وایي چې وخت هم نشته ملګري ودا کېږي سره وایي وایي شونډې چې جام نه انکاري کړم مې کده وجاړي شونډې چې جام نه انکاري کړم مې کده وجاړي جام نه انکاري کړم مې کده وجاړي جام چې په شونډو باندې کېدم توبه وجاړي شونډې چې جام نه انکاري کړم مې کده وجاړي جام چې په شونډو باندې کېدم توبه وجاړي د جنازې کټ مې د کلي په منځ مه تېروئ د جنازې کټ مې د کلي په منځ مه تېروئ هسې نه پورته په دیوال شي او هغه وجاړي او چې ستا ښایست وویني بیا دې تنهایي وویني چې ستا ښایست وویني امید صاحب بیا دې تنهایي وویني قسم په خدای یار چې ستوري در سره وجاړي هغې ته وایه ګلاب مه راوړه غلطي ونه کړي هغې ته وایه ګلاب مه راوړه غلطي ونه کړي ګنې ګلاب به مې د کبر په سینه وجاړي مونږ د بل د زړه احساس کې جنت وموندلو مونږ د بل د زړه احساس کې جنت وموندلو زاهد د ډېر نن جومات په مصلی وجاړي مونږ د بل د زړه احساس کې جنت وموندلو زاهد د ډېر نن جومات په مصلی وجاړي مور مې پر کاله وه او خویندې رب را کړې نه وي مور مې پر کاله وه او خویندې رب را کړې نه وي اسمان ته وایي چې زما په جنازه وجاړي مور مې پر کاله ده او خویندې رب را کړي نه دي اسمان ته وایي چې زما په جنازه وجاړي بنده حیران شي چې الله څومره صابره ذات دی بنده حیران شي چې الله څومره صابره ذات دی چې شیطاني هوس ته پاکه فرښته بنده حیران شي چې الله څومره صابره ذات دی چې شیطاني هوس ته پاکه فرښته وجاړي زه پکې ځان ته ګورم ما کې هغه ځان ته ګوري زه پکې ځان ته ګورم ما کې هغه ځان ته ګوري زه آینې ته جاړم ما ته او په هغه ورځ نړۍ کې جشن وي یقین دې وشه یقین دې وشه په کومه ورځ چې بس پوښتنه وجاړي زبردست محترم منظر صاحب چې ننګیاله
هلته کې به اوښکې د چا څه پاکې شي ننګیاله ننګیاله هلته کې به اوښکې د چا څه پاکې شي ننګیاله چېرته چې په سرو سترګو دغه ما وجاړي ډېر ښه استاد ډېر زبردست ننګیال صاحب ډېره مننه ننګیال صاحب عثمان طاهر صاحب یو څو شعرونه کوم درته یاد دي نو یو څلور شعره به زه دا دې په کوم دغه کې ویلی دی چې څنګه لیونی ګرځې اوس ځان دې د منظر نه جدا کړی دی دې کې د څه مطلب دی دا د چاته اشارې کړي دي ډېره مننه زه کلام دا خو تاسو ته پته ده منظر صاحب او زه به یو څلور شعره وایم خو هغې نه مخکې به تاسو ته دا خبره کوم چې یو غزل به بل هم ووایم نو ټایم به هلته ګورو چې څومره انشاءالله وخت به وي یو څلور شعره دي وی جوړ مې کو بیا وران مې کو منظر صاحب جوړ مې کو وی جوړ مې کو بیا وران مې کو ګران سیز ورزان مې ډېر او زمکه مې تر ډکه کړه ننګیال صاحب ارشاد وی زمکه مې تر ډکه کړه بره اویزان مې کړه ډېر زبردست او پوره فلسفه دې راوړې ده زمکه مې تر ډکه کړه بره اویزان مې کو او کفر ته مې لار کته منظر صاحب کفر ته مې لار کته او دا کافر شنو مال راځي وایټو وای کفر ته مې لار کته زړه مې او شیطان مې کو ډېر ښه شعر دی مننه واه او ځوان جذبې ویښه شوې ځوان جذبې ویښه شوې عقل پریشان مې کو ډېر منظر صاحب تاسو نه مې غزل اورېدل ډېره مننه جي خیري کې د پروګرام په اخره کې ستا د رخسار نه به ګلاب جوړیږي شرط به کېږي ستا د رخسار نه به ګلاب جوړیږي شرط به کېدو د دې ګناه نه به ثواب جوړیږي شرط به کېدو دا خو مې ته د بام د پاسه سپوږمۍ شوې نه ګنې نو ما نه به آفتاب جوړیږي شرط به کېدو ته بت پرستې زه عابد یم خو دستور داسې دی ته بت پرستې زه عابد یم خو دستور داسې دی ستا په تندي کې به محراب جوړیږي شرط به کېدو او ته خدای نه وغواړه باران د بشکال غرمه کې پاس په وریس کې به شراب جوړیږي ته خدای نه وغواړه باران د بشکال غرمه کې پاس په وریس کې به شراب جوړیږي شرط به کېدو دا د جدت په نوم ټیک ټاک کې بې لګامه پیغلې دا د جدت په نوم ټیک ټاک کې بې لګامه پیغلې د پښتونخوا نه به پنجاب جوړیږي شرط به کېدو او د زلفو یو تار د نشمارم خو دومره وایم امید صاحب د زلفو یو تار د نشمارم خو دومره وایم په یو تار به د کتاب جوړیږي شرط به کېدو او که تاسو ووی چې زمونږ نه د ځمکې مونږ یو که تاسو ووی چې زمونږ نه د ځمکې مونږ یو د هر ټوپک نه به رباب جوړیږي شرط به کېدو او ته راسره په خاورو خړ شه نو په خدای مې قسم ما نه جونګړه کې جناب جوړیږي شرط به کېدو او اوښکې سنبالې کا فرعون ته به نیل جوړوو اوښکې سنبالې کا فرعون ته به نیل جوړوو د یو ساس کې نه دریاب جوړیږي شرط به کېدو څه احترام خو د جمعې کوه خوړل مه کوه ګنې نو ورځ ته د حساب جوړیږي شرط به کېدو او بیا یې د غم خاوره خوشته کړه د انګور په اوبو یو بل منظر خانه خراب جوړیږي شرط به کېدو ډېره مننه جي بیا یې د غم خاوره خوشته کړه د انګور په اوبو یو بل منظر خانه خراب جوړیږي شرط به کېدو ډېره مننه مینوالو ډېره مننه عثمان طاهر صاحب ډېره مننه سهیل ننګیال صاحب ناستو سامعینو او امید صاحب ډېره مننه په الله ګران شئ مینوالو وخت هم کوتا دی او تیارم خورېدو والا ده انشاءالله نورو پروګرامونو کې به بیا د نوي خبرو سره او د نوي جذباتو احساساتو سره د نوي امنګونو سره د نوي رنګونو سره بیا زیری کوو انشاءالله دینه هم کلامونه اورو تاسو به مونږ سره تر هغې دمه پورې مونږ ته راکړئ اجازت په بل پروګرام کې به سره انشاءالله بیا ملاقات کوو ډېره مننه السلام علیکم